السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس. وقال النبي صلى الله عليه وسلم:
والصلوات الخمس الجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. محترم و عزت مندو مسلمانان ورونو، ستاسو په مخ کې د سوره بقره یو آیات کریمه ما تلاوت کا. دا اللہ رب العزت مہربانی و احسانات بونگا و تاسو باندی خو چرته یو سړی د هغې نقل کول شروع کی د انسان عمر ختمیدی شي، لیکن دا احسانات مهربانانی دا اللہ رب العزت هغه نه ختمي. خصوصا انسان چې پر خپل ظاهری وجود کې فکر کوي، او هغه انسان چې هغه الله رب العزت داغه نه په نعمتونو کې بعضی اغست شته داسې خلق داغي په ظاهری وجود کې سکمای. یو انسان دی هغه پوری یو لاس نشته دی، تپوس ته وکنه هغه ته په دنیا کې د ټول غټ سیز هم د قلاس کار کوي، او تپوس ته دیو کې نو ارمان مم د ټول نه غټ دای چې چرته زما د یو لاس وې نو دا وسوم رغورا دا چې یو خپل انسان پوری نه ای او دا غنم ته پختره وکي نه هغه تم د ټول نه غټ مصیبت د تخکار کیږي چې خپل پوری نشته که چرته وینو خبره. دا اللہ رب العزت احسانات تی په موږ او تاسو باندې چې په وجود یې پوره پیدا کړی، اندامونه پوره را کړی، داسې اندامونه را کړی دي چې کچته یو پدی کې نه انسان په ډېر بد هم ښکار کی. خو بیا اللہ رب العزت پدی انسانانو کی دا کمزوری او دا ضعف دا ډېر مخکې راسي پروت دی، ځکه الله رب العزت ورته ویلي دي خلق الانسان ضعیفا. دا ضعف دا کمزوری پر انسانانو کی د مخکې راسي چې پیدا شوي دي نو پکې موجوده ده. نو الله رب العزت چې زمونږ نه کوم عبادت کوم بندگی غوښتې ده نو هغه به پای کې کمه کوتاه خامخا راځي، اب زمونږ نه پوره ونه کړی شي. عالم او الله رب العزت په دې باندې پوه نو الله رب العزت راولګي دو بدی کې بعض اعمال آئے زموننا دیر پا اوچت پیمانہ باندے قبلی. قرآن کریم کی راضی اللہ رب العزت فرمائی من جاء بالحسنة فله عشر امثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الا مثلها وهم لا يظلمون. یہ انسان عام روزمارہ چیدے یولی کیوں کی اللہ
اللہ رب العزت دد آیونی کی پلس باندی حسابئی اور دا اللہ پا بعض وقت کی دا اویاء ترسیگنو پا بعض وقت کی توو سو پوری دا نیکی اللہ رب العزت اچتائی نو پدی کہ اللہ رب العزت سورزیم دا سے مقرر کرے چی پائی کی یو عمل زمین پڑیر سباندی قبلی جمعہ مقرر کرا پاپتا کی دا جمعہ پورز باندی دا طولنا مخ کی چکم انسان مسجد تراشی و نوافل کئی نو اللہ رب العزت دل دمر اجر ورکی تردیچ دا امام سلام وگر دی منزو کی اللہ رب العزت دل دمر اجر ورکی لگدا چی او اوخ دا اللہ رب العزت پلا رکی ورکی عزت مندو محترمو زمنگا استاسو دا دنیا دا بازی سیزونو دا پارا منگ سر دین روپئی منگ دا غیر پارا لگو خو که دا دین پا بارا کی چا دا روپئی خگو کو دا طول نخوار بیا منگ دا طول نخوار بیا منگ زکا چی دا دین پا بارا کی منگ روپو یا پیسو لگولو تا تیار نو نو پدی وجہ باندی آیا پدی دمر معمولی عمل باندی اللہ رب العزت منگا و تاسولا دمر اجر راکی چی تاسو بخبر سوچ کوئی فکر کوئی تو دادا اللہ رب العزت مہربانی دا در حقین اپاس دویم کس راشی اغلا دمر آجر ورکی لگا یو غوادا اللہ رب العزت پلا رکی ورکی او دسی بسی رازا بیائی دا جمعی پا دی ورس کی ناسی او ٹیم ہم مقرر کو جبائی کی دا انسان سوال دیرخا قبلی اللہ رب العزت قبلی رسول صلی اللہ علیہ وسلم داغی خودن نہ کڑے دا سینری ویلی چی فلانی ٹیم ولی چی دا انسان طول ورز دا اللہ رب العزت نے امید کی تیر کیا ہو دا غب عبادت و بندگی کی تیر کی حدیث کی راضی رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی شدایا وجہ مچ سڑے ندی شرائط پورا ادا کی تو اللہ رب العزت دا دین ادمخ کی جو میں پوری دا اب تک کی جسمر گناہوں کڑی دی اللہ رب العزت ورداغا معاف گئی اذا جتنبت الکبائر او کلچ دے پاکی دا کبیر گناہوں نزان وساتی تراغین اپاس رمضان مقرر کو اللہ رب العزت رمضان مقرر کو چپاہی کے اللہ رب العزت منگتا اوپر مائلتا سو داو گئی چہاری یو نپل عبادت پا کہ اللہ رب العزت تخپل بندگانونا پپر سو باندی حسابی اور ہر یو پرز او یاو ترسی تردیش دا ہر یو عمل وغسو پوری ہونی کی محکماوے لچرسی دا آسانی اللہ رب العزت زمانگا استاد سرعو کرده چی دا یو عمل پا دمر اوچتا پا ایمانا باندی پدی میاشت رمضان کی بعضی ورزی اغیم بیا عزت مند اکڑی پا دی نورو میاشتو باندی تر آغین مخ کی
اولنی عشره کوم چې موږ او تاسو پکې او سبا لبتی ماخام نباد وزونو بیا پدې عشره کې الله رب العزت خپل رحمتونه راوړي په دې خپل بندگانو باندې پدویم عشره کې یعنی پدویم الله سورۃ کې الله رب العزت خپل بندگانو ته مغفرت کوي مغفرت یعنی د ټولو ګناهونو نه خلاصي ټول ګناهونو ورته بخي ټول ګناهونو ورته معاف کوي ځکه الله رب العزت فرمایي چې دا انسان نور اعمالو دا د ملائکو په ذریعہ باندې د نور اعمالو او اجر ورکړي کی الله رب العزت وای دا روزه زما د پاره دا روزه خاص دی بنده زما د پاره نیولې ده ځکه دا داسې عبادت ته چې دا نخګار کی یو سره او پټ کمرې ته ورننه او ته ګلاس او به وس کی څوک څه خبرې یا یو سره په بل یو پناه کې ناشته او راولګي دغه مضبوطه روټه یو خوړه څوک ته خبرې کې خونه کارو بس ددو شو ولیکن داغی باوجود تے خلقو ځان ټینګ کړی دی او دغه روزه چې دا په دې کې معمولی دغه نه ورکوي نو الله رب العزت فرمایي چې دې بنده دا روزه زما د پاره نیولې ده او د دې بدله وز په خپل باندې ورکوم روزه زمانه پاره ونی ولا نو د دې بدله با ز په خپل ورکوم دا د روزه یو خصوصي فضیلت چې الله رب العزت وای روزه نیولې دا زمانه پاره نیولې دا نو اجر به هم زور کوم په خپل باندې نو پدویم ملاسو کی اللہ رب العزت مغفرت کئی خپل بندگانو تا دا گناہونا ورتا معاف کئی ہر چی درے ملاس کنا شروع شی نو پدی کی اللہ رب العزت سکئی پدی کی اللہ رب العزت دی خپل بندگانو تا دا جہنم نا نجات ورکئی پدی کی اللہ رب العزت دی خپل بندگانو تا تو جہنم نہ پناہی ورکئی تو جہنم نے اخلاصی محترم و عزت مندو اللہ رب العزت چکلا اول نصر دی پمنگ باندے رحمتون ورئی ترہاوین بعد پدویم نصر کی اللہ رب العزت منگتا مغفرتو کی دے انسان خورطول نغٹا کمزوری دقا کنا چھ گناہونا کئی او گناہونا دیتا معاف شی او پدرے ملس کی خاص کر دا اور دا جہنم نورلا امن ورگی داغینے بچ کی نو دا انسان نور پا دنیا کی سکواری نور دا بیا سار مان دے چی مغفرت ورتوشی گناہونا پی نئی رحمتونا دا اللہ رب العزت پی راوری او ترحقین بعد دا اور دا جہنم نے بچ کی دینا والا غٹا خبر نشتا دے لیکن انسان با هم ځان د دې مستحق جوړي د کبرې روزه کې داسې خلک هم شته دي په دې میاشت رمضان کې داسې خلک هم شته دي چې هغه د دې هیڅ پروا نه ساتي او سحر پېشمنه وکي تر هغه نه بعد تر ماښامه پورې دته په دې روزه باندې هیڅ میلاو نشي ما سوا د دې نه چې دې ولګو تندا برداشت دا سروجتیان اپا کی هم شته چې دته هیڅ میلاو نشي ما سوا د دې نه چې دې ولګو تندا برداشت کې او قصه ختمه دا روزه دا داسې او ملمن اغله چې د دې عزت پکار دی د دې احترام پکار دی د دې قدر پکار دی د سینه
چې ته پښمنی تر پاسې دومره یو خوړه چې بس ځان دې په شاته واړو چې ورګا آینده ورځ کې بیا وګیا نشه. او تر هغې نه بعد خپې دې وغځولې اوده شوې لا ماښام ته نیمه ګنټه پاتې ده چې را پورته شوې. په دې کې نه ته د مانځه نه خبرې، نه د تلاوت د قرآن کریم نه خبرې، نه د روژې د سختې نه خبر نه شوې چې اوده نو څه ووږی شي او څه به پتا تنده راشي. داسې کول نه پکار. الله رب العزت په موږ او تاسو باندې څنګه چې مخکې ما وویل څومره غټه مهرباني کړې ده، څومره احسانات یې کړي. د ټولو نه احسانونو کې د ټولو نه غټ احسان څه شی دی؟ په موږ ادا کړی چې د میاشت رمضان ته ګورې ژوندي پاتې کړي. موږ د میاشت رمضان ته ژوندي پاتې شوي یو. دا یې د ټولو نه غټ احسان په موږ او تاسو کړی. ځکه ډېر خلک وو ستاسو په دې موجوده وخت کې چې هغه پروس کال په میاشت رمضان کې ژوندي وو حیات، او نن په دې میاشت د رمضان کې نشته. داسې خلک موجود وو په پروس کال په رمضان کې ژوندي وو. څه کال یا د رمضان نه مخکې یا چا پکې د رمضان یو روژې دوه ونیولې لاړو. او مونږه الله رب العزت په دې رمضان کې تر دومره پورې ژوندي وساتلو. رسول صلی الله علیه وسلم صحابو ته وزیر ورکو په میاشت رمضان کې چې راورسېده. نو بهرحال د دې میاشتې قدر او عزت پکار دی، او په دې میاشت کې په هر یو نیک عمل باندې تیزی پکار، تیزی سپیډ پکار دی. آکو تهجد دی، آکو تراویح دی. ځکه رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. یو حدیث هغه چې مخکې د خطبې په ابتدا کې ما ولوستو. د خطبې په شروع کې ما ولوستو یو حدیث دا دی چې رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي هر هغه سړی چې هغه د دې میاشتې روزه نیسي، نو ګوره شرطونه پکې لګولي داسې نه ده. یو دا چې دې سړي کې به ایمانی مسلمان وي، داسې ونی چې یو غر راورګیو د کور والا نه چا نماز پټه هغه ورته وایي چې دی باندې څنګه ګور ماته پرېږده پې مونځ کوم، هغه ورته وایي چې نه ولې زه ته هندو ښکارم. داسې نه ده. دا سړي کې به ایمانی مسلمان وي. نو تش مسلمانی هم شرط نه چې مسلمان شنو بس دا جنت ته لاړو. دا روژه به اجر ګڼي، ثواب به ګڼي. داسې ونه چې هر مړه ټول خلک روژې نیسي او زما خو دې روټۍ تړه کېږي چې ویې خورم، خو دا خلک به څه وایي اوس دا روژه زه ماتومه دا خلک به څه وایي. نه نه داسې نه ده. دا روژه به اجر او ثواب ګڼي. نو کله چې داسې وشول په دې دواړو شرطونو کې ته برابر شوې، نو غفر له ما تقدم من ذنبه. الله رب العزت په تاسو ته مخکیني ګناهونه ټول معاف کړي. بیا فرمایل من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. دا هر یو سره ورسته کې سوی غفر له ما تقدم من ذنبه. کچا قیام د رمضان کو د شپې ودرېده، اوږده رکعتونه وکړل، تر دې چې صحابو به داسې رکعتونه کول، داسې قیام به کو، داسې قرات به کو چې
پېشمنی وی هغې پسې جومات ته راوړل. او یاره به د هغې سره دا هم چې یاره مونږ باندې سبا نه شي. نو په دغه وجه باندې هغه قیام چې ته د نیکانو خلکو طریقه به هم دایي، په میاشت د رمضان نه علاوه به د هغې طریقه دایي. سورہ زمر کې الله رب العزت فرمایي امن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. د نیکانو خلکو چې ته ګورې که نه هغه به صحیح، هغه به د شپې چې ته ګورې د شپې د هغې معلومات چې ته کې ساجدا وقائما، یا به په سجده پروت یو یا به ولاړي عبادت به کوي. نو په دې روژه کې چې کم سړی قیام کوي یعنی د شپې ګودو ګوده رکعتونه کوي، نفلونه کوي، نو په دې کې ایمان مسلمان ګورې و احتسابا، او دا کار چې کم کوي دی به اجر ګڼي دا، ثواب به ګڼي دا. کله چې په دې شرطونو دی برابري نو الله رب العزت به دته مخکیني ګناهونه معاف کړي. ټول ګناهونه به الله رب العزت څه وکړي؟ دته به معاف کړي. داسې تر هغې نه بعد رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي چا چې د لیلة القدر شپه مونده کړه، دلته هم بیا دا قید لګولی ایمانا و احتسابا. هسې نه چې هندو سړی او د شپې ویښ ناست یا په ډیپټۍ کې یا په بل کار یو په ده باندې لیلة القدر یعنې هغه شپه راشي. نه نه نه، مسلمان ایمانا و احتسابا. دلته کې به هم دا سړی و مسلمانی او دا میاشت د رمضان به اجر ګڼي، ثواب به ګڼي، او دا شپه به اجر ګڼي. د ده په زړه کې به دا خبره وي چې قرآن کریم کې الله رب العزت فرمایي چې خیر من الف شهر، لیلة القدر خیر من الف شهر. د زرو میاشتو د عبادت د کولو نه د دې عبادت غوره دی. دا یو شپه عبادتو کې ګورئ د الله رب العزت احساناتو ته. تاسو په خپله دې خبرې ته سوچ کوئ چې یو انسان نه الله رب العزت د څلورو اتیا کالو عبادت دا مخکې قبول کړي، اگر چې انسان د شلو کالو دی یا د دیرشو دی یا څلوېښتو دی او د څلورو اتیاو کالو عبادت د په ایډوانس کې وکړو، دا کمه ده؟ محترم او عزتمندو، د دې قدر مونږ او تاسو ته خو داسې نه معلومیږي. د دې په قدر مونږ او تاسو خو ځکه نه پوهېږو، نن سبا ایمانونه کمزوري شي. لیکن د دې قدر به مونږ او تاسو ته هله راځي، د دې په قدر به مونږ او تاسو هله پوهېږو چې کله زمونږ د دنیا نه سفر کی او بونگ پسی ملک الموت راشی آغازم ندا روح قبض کئی بیاو پتلگی پدی منگا تاسو اس نپوئی ہو زړونو کې دا خبره دي چې یاره کله نسیا خبرې نو کله خو بکی اوس لا فلحال څه نشته. نو محترم او عزتمندو، دا میاشت رمضان د دې قدر او عزت پکار ده. خبره مې دا کوله چې په دې درېمو لسو کې الله رب العزت انسان د خپل بنده د اور د جهنم نه بچي. اول په میاشت رمضان کې په هر شپه کې الله رب العزت ډیر بندگان د اور نه آزادای د جهنم نه بچ کی. په میاشت رمضان کې هر یو شپه الله رب العزت سبندگان د اور نه آزادای. هغه خلک چې جهنم ته تلون کی
هغه جهنم نه بچ کی. نو په اخر لاسو کې دا دومره خلق بیا د اور د جهنم نه بچ کی څومره چې دا ثابت شپې بچ کړي دي. یعنی شل شپې الله رب العزت چې انسانان یعنی اتیش پی ویش پی چې کوم د جهنم د اور نه بچ کړي دي په دې اخر شپه الله رب العزت دومره خلق د جهنم د اور نه خلاصي سچې دا ثابت میاش خلاص کړي. محترمو راځي چې ځان د دې مستحق جوړ کو. نن منګو تاسو سره موقلا کوم ورته ژوندۍ پاتې هم نشو کنه، لیکن الله رب العزت زمونږ استادو په نیتونو باندې وا فیصله کوي. زمونږ استادو نیتونو ته وګوري. یو سړی راولګیدا حدیث کې راځي رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي یو سړی راولګیدا د سوچ او فکر کو چهره بل یو سړی دی الله رب العزت علم ورکړي عالم دی او تر هغه نه بعد بل سړی چې هغه الله رب العزت ورتا معلوم ورکړي دی د علم په مقدار په صحیح طریقه باندې خرج کړي او تر هغه نه بعد او دې ور تصریف وکړي د چې کاشي دې سما سره الله رب العزت په دا سره د سره په اجر کې برابر حسابي. نو الله رب العزت دې په دې خبرو باندې موږ له عمل کولو توفیق راکړي. اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم لسائر المسلمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا.